अस्सलाम वालेकुम टोलो ता हरकले हुए मुक़बल चैनल तौहीद की शाबान मियाश्त او خلق شب برات نصف شعبان باره کې تپوس کوي چې دا شپه کله ده د دې شرعي حیثیت څه دی په دې باندې عبادت کول څنګه دي به هر صورت شب برات او نصف شعبان دا د شعبان د میاشتې چې څوارلسمه ورځې او پنځلسمه شپه دې ته شب برات نصف شعبان وایي احادیث مبارکو کې د دې د عبادت ډیر فضیلت راغلی دی او د دې شپې اهمیت هم په احادیث مبارکو کې راغلی دی ډیر احادیث داسې دي چې په هغې کې د دې شپې عبادت فضیلت هغه ثابت دی عبادت پکې ډیر اهمیت لري خو به هر صورت خاص عبادت پکې نشته دی چې په دې طریقه به یې کوي او داسې نفل به کوي لکه بعضې خلق وایي دو رکعت نفل نیت په وتړي او په اول رکعت کې به سوره فاتحه دومره پیري ووایي دومره سورتونه به پکې دومره پیري ووایي نه مخصوص عبادت پکې نشته دی کو هر عبادت پکې کوي خو عبادت پکې وکړه ډېره قیمتي شپه ده د مغفرت شپه ده د بخښنې شپه ده ډېر فضیلت احادیثو مبارکو کې راغلی دی نو عبادت ثابت دی او خاص طریقه د عبادت نشته دی علما وایي انفرادي عبادت پکې غوره دی ځان له کور کې او جومات کې او انفرادي عبادتونه وکړلی شي په اجتماع سره یا په جمع سره نوافل کول یا په جمع سره عبادت کول دا په دې شپه کې نه دی ثابت انفرادي عبادتونه چې ځان له څومره کولی شئ هغه وکئ ډېره قیمتي او د مغفرت او د بخښنې شپه ده ډېرو نصوصو کې فضیلت راغلی بله خبره دا ده چې دې شپه باندې مقبرې ته تلل احادیثو مبارکو کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي امام الانبیاء ملاسو بیا ورک شو مانن نو نو چې ما معلومات وکړو نو جنت البقیع مقبرې ته تللی او دا شپه د نصف شعبان وه د شب برات شپه وه چې امام الانبیاء جنت البقیع ته مقبرې ته تللی نو به هر صورت علما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفتی شفیع صاحب وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصف شعبان د شب برات په شپه مقبرې ته تللی خو یوه پیره تللی شب برات خو به ډېرې پیرې راغلې وه خو تللی یو ځل نو داسې نه چې سړی هر کال په دې شپه باندې مقبرې ته ځي او دا لازم ګڼي داسې نه ده پکار که یو سړی لاړ نو ټیک ده ځکه امام الانبیاء تللی خو یوه پیره تللی دی نو دا شپه لازم کول او هر کال په دې باندې یا په اجتماع سره مقبرې ته تلل او دا لازم ګڼل نو دا بیا ټیک نه دی هر عبادت چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا فایدمن وي او دا عبادت وي او چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عبادت ګورې الله ته قبول نه دی په ځای د ثواب دا د سړي د ګمراهۍ ذریعه ګرځي نو به هر صورت د مقبرې د تلو دغه صورت دی هر چې بیا په دې سحر باندې روژه نیول نو روژې باره کې روایت شته دی خو علما وایي هغه سندن ضعیف دی نو پکار دا دی چې روژه دې ونیولی شي د ایام 20 په بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه د هرې میاشتې نیولې دې ته ایام 20 وایي د دې ډېر فضیلت راغلی دی لکه سړی دا پنځلسمه ونیسي د ایام 20 په بنیاد چې دا به هسې نبی علیه السلام نیوله پنځلسمه ورځې ده زه روژه ونیسم نو ډېره د فضیلت خبره احادیث مبارکو کې راځي چې د ټولو نه زیاتې روژې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعبان کې نیولې ګورئ دا میاشت چې کومه ده دې کې دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه مه ګورئ خو روژې نیسئ صرف اتیشتمه به نه نیسئ نهیشتمه به نه نیسئ ځکه هغه خو سبا د بله ورځ له روژې نو د دې میاشتې د اتیشتمې روژه او نهیشتمه دا دوه مه نیسئ د دې نه علاوه کو ټولې چا ونیولې هم د لوی فضیلت خبره ده که چاله پکې د پنځو توفیق الله ورکو که د درېو ورکو که د څلورو ورکو که پنځلسمه نیسي ښه خبره دا ده هم دې دیارلسمه ونیسي هم دې څوارلسمه ونیسي هم دې پنځلسمه ونیسي دا په ایامو 20 کې راځي نو به هر صورت د فضیلت نه وځي چې څومره روژې پکې نیولی شئ نو هغه پکې ونیسئ دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي چې هسې رانه لاړې نه شي ټوله میاشت کې کوشش وکئ چې روژې پکې ونیسئ هر دا خبره چې دا کله ده نو به هر صورت د تاریخونو کې اختلاف کله نا کله راځي نو به هر صورت
دې اختلاف په بنیاد باندې زمونږ چې کوم اسلامي کلندر حساب دی نو هغې کې خو سبا شپه شب برات دی نن نه دی نن د میاشتې 14 ده سبا 14 ده او بله ورځې 15 ده نو بیا سبانۍ شپه ده خو به هر صورت زمونږ د بعضې حساب کتاب په حساب باندې نن شب برات دی او سبا نن 14 ده نو به هر صورت که 14 شي او که 14 شي ځان له نن هم عبادت وکړئ سبا یې هم وکړئ که نن یې که سبا یې نو دواړو شپو کې عبادت وکړئ نو انشاءالله چې فضیلت د دې شپې به حاصل شي او هغه به عمومي نه که نن یې 14 که 14 نه یا به سبا 15 یا به بله ورځ 15 نو به هر صورت پکار ده چې عبادت پکې وکړلی شي او کوشش وکړئ چې ماسخوتن هم د جمع مونځ کوئ او سهار هم د جمع مونځ کوئ احادیث مبارکو کې راځي ډېره ډېره مننه زموږ ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ مخکې ویډیوګانې هم تاسو ته رسي